بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 8 اف ايکسيل 2013 اتم نمبر د سم تاسو بیا هم فایل مینو داو آپشن باندې کار کوو سیدا خرازو نن تاسو کوم دی کوم آپشن باندې کار کوو د پروفینګ لپاره باز آپشن نو دی خاص سیدا پروفینګ سره کنه پروف مین ثابتول ښه ګورا زه په دې کلیک کوم راکا آپشن تلاړ شه پروف باندې کلیک وکړه خو ګوري خبر یاد کې ساتي دا آپشن اصلا کې د ورډ لپاره ډیزاین ان شاء الله لپاره ډیزاین دی د ورډ لپاره پکسل کې کار نه کوي وروخه اول متاسو چې کنه اټو کریکټ آپشن نه دی ښه خدای دا مطلب کار نه کوي وروخه سره ځکه دا اصلا د ورډ لپاره ډیزاین شوی دی سره اول څه لکه چې شو اټو کریکټ آپشن بٹن مطلب تاسو کوم دی ورډ کې دی باندې خبرې کړې وي ښه ګوره تاسو وی نوړ یو ځل اوپن کوم ښه ګوره بل پر ایگزامپل پزنی شو کوم چې هی از ګوره څنګه شو ډایرکټ مستقیم مسکه دا ماته برابر کې داسې آپشن ماته ښکاره کیږي چې کی اټو کریکټ آپشن بٹن دلته مطلب پکسل کې دا بیا کار نه کوي ښه ګوره څه قسم کا پر ایگزامپل تمام مطلب ټایپ کړل چې هی از مای فرند پر ایگزامپل یا اوس ګوره دا مطلب کار نه کوي دلته تاسو سره ځکه دا اصلا کې د ورډ لپاره کوم ډیزاین شي خارازو بیا ورپسې ته چې راځه مطلب دا آپشن ماته مخ ښکاره کوو نو ته به څه وکړې دا بغیر په لکه بیا د سره نه ښکاره کیږي ښه اوس مطلب کار نه کوي بې فایدې دی په اصطلاح بله لکه څه وایي چې کورکټ ټو انیشیل کیپیټلز ګوري ورډ ته راځم ورپسې ګوره څه قسم کار کوي د پر ایگزامپل ما ټایپ کړو دوه اولني حروفونه ما کیپیټل ټایپ دا قسم یې بوک دا قسم ټایپ کوم دا اوس ګوري دوه انیشیل حروفونه څنګه دي مطلب کیپیټل دي ګوره انټر کا څنګه چل شو ایو پرې خو دی برابر کو خو پکسل کې دا کار نه کوي ورکه مطلب دا قسم ټایپ کوم ورته ګوره څه قسم دلته ما ټایپ کړو چې بوت دا قسم ګوره ګوره اوس څنګه شو بعض آپشن یې کار کوي بعض یې کار نه کوي سیدا ګوره زه ټایپ کوم لکه په دې شکل باندې څنګه چل شو آی جوړ کې یعنې بعض آپشن نه کار کوي بعض یې کار نه کوي ښه سیدا اوس که ګورې دا مطلب زه مطلب که دا سلیکټ هم کوم کومه سره کومه آپشن نه ښکاره کوي کومه اټو کریکټ آپشن بټن چې کوم دی ښه راځو ورپسې دلته بیا څه وایي چې لکه څه مې پکار دي وایي کیپیټلایز فرست لیټر اف د سینټنسز د هر جملې اولنی سټارټ څه کوه ماته کیپیټل راوړه دا قسم ګوره فار ایگزامپل دا ما ټایپ کړل چې هیلو ګوره سمال دی که نه اینډ هاو آر یو ګورې مستقیم څنګه شته چې څه چینج شو کیپیټل ته چینج کړه که نه ګوره د جملې سټارټ په څه شي باندې شروع شو کیپیټل ته مطلب چینج کړو دا ښه ما په سمال باندې سر کړی و دا څنګه شو کیپیټل ته چینج کړی شو ښه اکسل دغه فار ایگزامپل لاړ شم پس دلته ټایپ کوم ورته دا قسم ګوره ته مطلب زه ټرای کوم ګوره مې څه قسم راځي دلته ټایپ کوم چې hello and how are you ګوره چینج نه شو که نه ځکه دا آپشن ماته چې بعضې کار کوي بعضې کار نه کوي ورسره ښه خرازور پس دلته نور زده کوو بل څه لکه ټوکري آپشن باندې کلیک کوم څه وکړه لکه کیپیټلایز نیمز اف ډیز مطلب د ورځ نومونه څه کوه کیپیټل کوه څه قسم ګوره د لکه زه په دې ورډ کې ټایپ کوم چې لکه سنډې ګوره سنډې مطلب ما په سمال باندې شروع کړه انټر کا مستقیما چې باندې وختو کیپیټل ته مطلب چینج کو ښه که اکسل کې مطلب ټرای وکړو ګورې څه قسم خبره دلته ګوره زه ټایپ کوم لکه چې سنډې دلته ټایپ کوم ښه سنډې ګوره اوس څنګه شو دا آپشن هم کار کوي ښه راځو ورپسې که ته وایې چې نه یې غواړم څه وکړه بیا غیر فعاله که دا آپشن خو دا چې فعاله وي ښه دی ښه چې دا چې فعاله وي څه خبره نشته پکې بل څه چې کورکټ اکسیډنټل کیپس لاکس کې ګوره دا څه قسم کار کوي که فار ایگزامپل ما دلته کیپس لاکس آن کړ ګوره اوس مې آف کړی که نه اوس څه کوم مطلب آف کوم نوشته کوم دا قسمه ګوره د ورډ په شروع کې ما مطلب آف کړ چې کله مې یو اولنی حروف ټایپ کړ بیا مې څه آن کړ ورپسې نو ګوره انټر کوم څنګه چل شو خلاف کار یې وکړ څه کار یې وکړ خلاف ما چې کوم په سمال لیکلی هغه کیپیټل ته وړو کوم چې په کیپیټل لیکلی سمال ته یې وړو ښه راځو که ته مطلب نه غواړې څه که دا ختم کړه څه خبر نشته پکې ښه بل څه وي چې لکه څه قسم زما په کار دی ګورو وایي چې ریپلیس از یو ټیکسټ فار ایگزامپل زه نوشته کړم چې ایکول آر ان ډي دا قسم فارمول ما نوشته کړل ښه په دې شی لکه بدل کړه نوشته کړه چې هیلو اینډ دیس از فار ایگزامپل څه کوي می احمد دا مې څه کله کټ کوو کې مې اوس ګوره دلته زه که څه ټایپ کوم نوشته کوم چې ایکول آر ان ډي مستقیما چې باندې وختو په هماغه ټیکسټ باندې مطلب وخته صحیح شو دا موږ تاسو مطلب ورډ کې یو فارمول لرو څه نومېده لکه ایکول آر ان ډي ګوره ایکول آر ان ډي انټر کړه مستقیما چې شو یو فارمول راځي سره نو پکسل کم ته کولی شو مطلب څه کې داسې یو فارمول څه کې ورته جوړ کړي څه لپاره کار اسانتیا دپاره بعض اوقات تاسو کې په کار راځي ښه نور دلته ما سره کوم د اټو کریکټ آپشن نشته ګوره زه په دې کلیک کوم هلکه څه مې پکار دی پروفینګ اټو کریکټ ته راشه هلکه څه مې پکار دي فار ایگزامپل ما سی چک کړل کوس مینس کې داسې نوشته کړل چې کوس شروع کوس بند شي باندې لکه وړه وه
دا اوس ګورې ما سره کوم دي مطلب کاپی رایټ دي ښه سپیشل سیمبولونه دي ښه که چېرې فار ایگزامپل ما ایرو غوښتل څه وکړه لکه ایرو مطلب په دې شکل ماته راوړه ګوره څه قسم دا کار کوي دله فار ایگزامپل ټایپ کومه لکه چې کو شروع سی قوس بند انټر که مستقیما چی باندې وغوښتو کاپی رایټ باندې وغوښتو که مطلب ایرو تاسو په کار څه وکړه کو شروع ای قوس بند انټر که مستقیما چی باندې چینج شو ایرو ته مطلب چینج کړل شو دا سیمبولونه دي موږ تاسو سره یا فار ایگزامپل ټایپ کومه لکه چې کو شروع ټي ایم ټریډ مارک انټر که مستقیما سره راغله کنو تجارتي نښه راغله ته مختلف قسمه سیمبول ته څه کوي ورته اډ کوي فار ایگزامپل څه قسم وته هم چېرې چلو کا چې زه فار ایگزامپل داسې کلمه ټایپ کړ ګوره دلته راغلم ورپسې هلکه کله مې چې ټایپ کړ چې افغان کله مې چې نوشته کړه چې اے جي څه وکړه لکه چې باندې چینج کړه افغان باندې چینج کړه دا اډ کا څه کا اډ کا اوکې کا اوس ګوره دا م اوکې کا دلته لکه نشو کوم چې اے جي انټر کا مستقیما چې باندې چینج شو افغان باندې چینج کړلی شو ښه راځو بیا ورته فایل آپشن باندې کلیک کوم پروفینګ ته راځم کلیک کړی باندې ښه دا مطلب خلاص شي دا اټو فارمټ ده لکه دا اکشنونه دي موږ تاسو راو دا مات دي ښه دا مطلب صحیح کار نه کېدل تاسو دا ښه راځو ورپس نور آپشن ولور دلته مهم آپشن نور پاتې دي څه ویل لکه اګنور ورډز ان اپر کیس ګوره که زه مطلب کیپیټل کې اوسې غلط هم نوشته کوم دا قسم یې کیپیټل مې هم نوشته کو غلط مې هم نوشته کو اوس F7 پریس کوم ورپسې څه ویل لکه وای دا په ډکشنري کې نشته دی ځکه سپیلنګ غلطي دی چې غلطي ده سپیلنګ غلطي دا موږ تاسو وروسته وایو چې دا سپیلنګ او ګرامر څه قسم چیک کېږي ښه ته وایي چې مطلب څه کوئ اګنور کوئ یار پرېږدئ مطلب پروا نه کې خیر دی که غلط یې نوشته کو کیپیټل کې مو نو پرابلم اوکې که اوس ګوره دا اوس زه F7 پریس کوم ورپسې ما سره شته اوس که نه خو اصلا دا چېرته لکه چا لپاره ډیزاین شوی دی دلته ګورې ورته زه لکه دلته غلط نوشته کوم څنګه چل شو لکه نو هم کیپیټل راغی هم یې غلط راغی سره کرښه یې کش کړله خو په ایکسل کې دا کار نه کېږي ښه لاندې ته کرښه نه کش کاږي نور سپیلنګ او ګرامر چیک کېږي څه مسله نشته پکې خو اصلا تا ته لاندې کرښه نه درته درکوي ښه اوس ګورې که تاسو مطلب د دې آپشنونو ته لاړ شئ ګوره آپشن باندې کلیک کوم نو هماغه خبرې پکې ده ګوره اګنور اپر کیس هماغه هغه دي ګوره شو انیشیل کیپیټل ده ګوره اصلا چا لپاره دی وډ دپاره دي سیده هماغه خبرې پکې دي ګورې شو کریکټ ټو انیشیل کیپس لاک سیده ښه راځو ورپسې بیا لکه نور آپشنونه باندې کار کوو فایل ته راځم آپشن باندې کلیک کوم پروفینګ ته راځم ښه دا مطلب څنګه شي غلطي نشته اګنور کوئ ما بله لکه څه وایي اګنور ویټ در کنټین نمبرز ګوره بعض اوقات تاسو مطلب داسې یو نوم نوشته کوئ ګورئ نوشته کومه چې 1 2 3 افغان دا اوس ګورئ مطلب څنګه دی د ګرامر لګانه یا مطلب د سپیلنګ لګانه غلط دی ځکه هم ورډس پکې راغله هم پکې نمبر راغله نو دا صحیح نه دی لکه دا مطلب ته اګنور کول غواړئ نو ګورئ زه F7 پریس کوم دا وایي چې دا مطلب په دې کې نشته دی ناټ ان ډکشنري ډکشنري کې نشته دی صحیح ده ښه کوای چې مطلب اګنور یې نه کړي څه که اګنور کول غواړئ څه وکړئ دې نه دا غیر فعاله کړه خو دا پیل مه اګنور کوئ ښه بله لکه څه وایي چې اګنور فایل ان اګنور انټرنیټ ان فایل ادرس ګورې ورته بعض وخت تاسو یو ادرس داسې لیکئ www درې وړې دی که نه ما څلور وړې ټایپ کړه 4 ټایم w نوشته کړه facebook.com څلور وړې مې ټایپ کړه دا اوس غلط راغی یا داسې مې نوشته کړه چې w ګوره www.123.af.com دا اوس ګورې غلط راغی ځکه په دې ډبلیو کې ما څه وکړل 2000 ډبلیو ما ټایپ کړی دا یو ځل مې ورته نمبر ورکړی دا غلط نیسي څه قسم نیسي غلط نیسي خو دلته مطلب په دې ایکسل کې کار نه کوي وروره خاص دا موږ تاسو ورډ کې ویلی دی ښه راځو بیا ورپسې فایل آپشن باندې کلیک کوم پروفینګ ته راځم ښه دا ما ته هم نه راځي څه مطلب یې ترې ښه دا لکه د کومې ژبې دی فرانسوي ژبې دی بله لکه څه وایي چې سجست فرام مین ډکشنري آن دلته ګوري یو خبره زده کړي ډېره مهمه خبره ده فار ایگزامپل مالته مطلب څه وکړل یو ورډ نوشته کړو ته یم چېرې بوک په دا قسم نوشته کېږي ګوره په دې شکل ما څه نوشته کړ اوس زه پوه شم چې دا مې غلط نوشته کړی زه F7 پریس کوم څه پریس کوم F7 ما ته څه ویله که نو وایي چې دغه بوک چې تا نوشته کړی دا وایي په ډکشنري کې نشته ناټ ان ډکشنري وایي دا په دې شکل باندې وي سجشن یې ماته راکړه سره راته راکړه پیشنهاد وایي چې یاره دا به داسې نه وي داسې به وي پیشنهاد شو ښه اوس ما ته چې مطلب څنګه دا دلته نشته دی نو کوم ځای نه ماته راوړه لکه دې ځای نه سجشن دی دا د کومې ډکشنري نه ماته راوړه لکه دا مین ډکشنري نه ماته څه راوړه ښه دا مسله لکه وروسته بیا م راوړم چې سپیلنګ ګرامر څه خبرې دي ښه دلته ګورئ دې کې موږ تاسو بالاخره پروف هم بیا م وایو ښه سپیلنګ ګرامر چېرته را روان دی ریویو ټاپ کې را روان دی ښه سټیپ بای سټیپ پې کار کوو ښه بیا راځو ورپسې پروفینګ ته څه وایي لکه کسټم ډکشنري کلیک کړی نو اوس ګورې ما سره چې لکه دا کسټم ډکشنري ده ته وایي چې لکه زه نوې ډکشنري جوړوم کلیک کړی باندې ښه نوم خو ورته ورکړه لکه ورته چېرې مای ډي آی سی څه مطلب ډکشنري ښه نوم یې ورته ورکړه چې لکه مای ډکشنري دې کې څه کوم لکه وډونه اوس اډ کوم چې لکه افغان پکې اډ کړه
دغه اوس ګوري ته مطلب خپل څه کې ډکشنری ځان ته جوړوي لکه بل پکې څوک پر ایگزامپل اټکو تم چیرې احمد پکې اټکوا لکه کوم کوم تم جان پکې اټکا سیدا لغتونه پکې څه کې اټکوي ډکشنری ځان ته جوړوي سره لپاره چې بعض لغتونه په دې من ډکشنری کې نشته دي غواړي څه کې ځان ته خپل یو ډکشنری جوړه کې سیدا څه لپاره مشخص غو پکې اچوي کنه وګوره دا وکي کا تاسو سره څنګه چل شل کنو دا اوس ما سره ډکشنری مشته دی وای چې لکه څوک چینج ډیفالت کا کلیک اور باندې څنګه چل شل کنو اوس ما ډکشنری بس څنګه شي ډیفالت راشي خو زما په ډکشنری کې دومره ورډز نشته نو څنګه انتخاب کوته کسٹم ډکشنری څخه ډیفالت کا ها ته لپاره لکه ته ما سره سره جی د مین ډکشنری ماته څه کوي ریکوست کوي ها او اډ کا مطلب بل مطلب تړ کول وړي اوپن کول وړي تم نه اوپن کوم او ریموو سم مطلب لکه نو تم څوک دغه ریموو کا ختم کا څنګه شو ما سره ختم کړل ها دا مسله بیا مرسته وایي د خبر باندې کار کوم ته خبره لکه څوی دا ګوره موډز دي ها چې لکه فرنچ موډ د لکه سپانیش موډ د ماتر کوم دي انګلیش ډکشنری ده ها سمې په کار ده لکه انګلیش ډکشنری زما په کار ها دا لکه نو موډونه دي ها سره کوم جبل پر نور جبل پر دي راځم ور پسې د لکه سیو اپشن دا ډېر مهم اپشن دي خاصه لکه وای کسٹم هاو ورک شیټ او ورک بوک ار سیوډ اوس ګوره سوته ملکه په کوم فارمټ کې تاسو مطلب دا فایل سیو شي ګوري په کوم تاسو ویډیو کنه کنه په سیو کمانډ کې چې مختلف قسمه فارمټ موجود دي هر فایل سره ځان ته مشخص ایکسټنشن لري سلري خاطر لیست کله کس انتخاب ورته مايکروسافټ ايکسيل ورک بوک انتخاب ورته خو تم څو کا ډیفالت ما سره فایل په دې کې څه کا سیو کا یا زما ورک بوک کوم شکل کې سیو کله کا په دې شکل کا وای چې مطلب میکرو انیبل وسی باینری وسی یا د اکسل 2003 په فارمټ کې وسی چې ته کله مطلب یو فایل سیو کوي څه کیږي په 2003 کې سیو کیږي در سره نو تاسو کوم مطلب چیرته مسله ده اپشن کې مسله ده ښه خو تم څه وکړه کوم چې فار ایگزامپل ایکزیمیل ډیټا مې لکه پکار ده سنگل وی پیج مې پکار ده سور پس لاندې راځي ډیر زیات مسله ښه خو ځل کسان د خمو ورته او تم چیرې امدا اکسل ورک بوک صحیح ده ورڅ خبر نشه پکې بل څه لکه وای چې سیو او ټو ریکور انفارمیشن ایوری ټرمینیټ دا ګورې دې مې خبره ده دا زده کوي ګوري ته مطلب باز اوقات څه کې یو شی لیکي برک لاړ شي در باندې نو څنګه چل بکی آیا دا فایل ډیسټرای شو نه ډیسټرای نشو ته ورته چل څه کوه هر 15 دقیقې بعد څه کوه ماته فایل سیو کوه یو کاپی ساته چرته د کمپیوټر په میموري کې ښه مشخص نوم ورته نه ورکوي ښه سیدا څو دقیقې بعد لکه زه غواړم 15 دقیقې بعد مطلب غواړم سیدا اوس ګوري ورته تاسو سره یو مسله ده ما تاسو سره کان ویډیو چیرته انفو کمانډ کې سن مې لکه چې ریکور ان سیو ورک وګوري دې ځنه مطلب څه کیږي بیا ریکور کول شي خو ټایم لکه کم ټایم ورته ورکوي خاص ټایم ورته ورکوي چې کم ټایم وشي خو به وي ښه سمره لکه او تم چیرې فار ایگزامپل پروفینګ نه سیو سو کلکه 15 دقیقې بستی اوس لکه ډیر ټایم اسمه تم چیرې زر دقیقې مې لکه کار شوی یو سلو شل منټونه مطلب زیات ټایم ورته نشي ورکړی تقریبا 2 ساعته او تاسو ته ورکړل کله 10 دقیقې زما په کار دي سره تاسو ګوره درته ګوري چیرې برګ زر دی یا نه زی 15 دقیقې بعد ورته کوم خبر نه شپکه بل لکه سوي چې کیپ د لاست اټو سیوډ ورژن اف آی کلوز ویډاوټ سوینګ ګوري څه کار وکي 15 دقیقې بعد لکه ماته سیو کا خو تر ټولو اپډیټ څه مطلب شو تر ټولو اخرنۍ سیدا ګوري ما مطلب تغیرات راوسی دي پکې دا فایل مې 2-3 سکند مخکې مطلب تغیرات هم پکې راوصل نو څه ماته تر ټولو اخرنۍ چې کوم دی یعنی مطلب تر ټولو اپډیټ مله څه سیو کا بل وای چې اټ کریکټ فایل سیو لوکیشن کوم ځای کې سیو کیږي دلته ګوري ما سره کوم دی مکمل پات دی ښا چې د ما سره پات دی دا ځکه کاپی کوم په درن کې یو ځل نوښت کوم ګورم چې کوم ځای کې دی ښا ګورم مستقیم سره ما سره دا فایل سره راغی ګوره د دې موقعیت دی ښا چې د ما سره پات مین لوکیشن موقعیت ښا دا چینج کولای مشه لکه ډیسکټاپ مخ باندې سیو کړه دا سی ډبل ډاټ سلش کوم ځای کې غواړم ډیسکټاپ کې غواړم خپل ته ما سیو کوي ځکه بیا تاسو نه ګډوډیږي دا ښا خپل کنټرول زیډ په کومر پسې سیو پکاره لکه خپل موقعیت صحیح دی ښا خبره لکه سوي چې ډو ناٹ شو بیک سټیج وین اوپننګ اور سیوینګ فایل ګور ورته باز وخت تاسو مطلب چې کله فایل اوپن کړئ دلته تاسو سره لکه یو د لیست راوړي درته ورته چې لکه تاسو مطلب څه کړی اټو ریکور په نوم سره مسله راځي ښا نه غواړي نو څه وکړه ما غیر فعال کوخه دا څه کوم مطلب دا چې کې درته ډسپلی کې خدا ډو ناٹ شو ته شوي کا خبره لکه سوي وای شو اډیشنل پلیس فار سیوینګ ایون آی ساين ان مای می بي ریکوایرډ خلک ته مطلب به ډسپلی کوي اډیشنل یعنی مطلب اضافي شان درته کوي چې کله مطلب څنګه شي ساين ان شي چې وای مطلب نور ځنه کوم تصیب کوي بل لکه سوي سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالت د کمپیوټر په تور باندې ډیفالت سیو شي خا کوم ځای کې لکه سیو کوي ډیفالت لوکیشن کوي ډاکومېنټ کې مطلب سیو کی چرته مای ډاکومېنټ کې لکه ایکس پی کې بچی رستور کېدو مای ډاکومېنټ کې سیدا دل چې رستور کیږي ډاکومېنټ کې سٹور کیږي او سوي ډیفالت پرسنل ټمپلیټ لوکیشن لکه ټمپلیټ کوم ځای کې سیو شي در سره دلته ورته مشخص کول چې چیرې سی ډرایو کې مطلب سیو کراته ډی ډرایو کراته سیو کړه سیدا خدا خپل د کوم د مطلب سید
مې چینج کوي ښه بیا لار د نورې کېږي پکې خبل څه لکه چې اټو ریکور ایکسپشن فار الکه د دې فایل لپاره اټو ریکور پکار دی کټول لپاره پکار دی چې ټول لپاره ښه ډیسیبل اټو ریکور اټو ریکور فار دیس ورک بک ګوري بعض وخت تاسو دا سوي چې نه د بوک ون چې کوم دی دا مری کور کوا ایکسپشن دی مطلب استثنایی حالت دی سیدا څوکا دا ډیسیبل کا به ته مطلب دا نری کور کوي خو دا تاسو مطلب مفا غیر فعال کوي مخه ځکه موجوده شیټ څخه درته ورک بوک دا بیا نه دي ته اټو ریکور کوي دا د غیر فعال وي خره خان بل لکه سوي چې سیو چیکډ اوټ اف فایل 2 ګوره دا مطلب مې کوم درکانو دی ولته ویل کلی چیرې د سرور ډراپ لوکیشن آن دیس کمپیوټر ګوره ماته سره کنه چې سکای ډرایو د یو شیر پوینټ سرور دی ها دا مطلب غواړي ته چې نه د افیس ډاکومنٹ کیش ګوره ماته کوم درکانو شیر پوینټ دی ها چې دی شیر پوینټ ځان ته سرور دی څه کوم تاسو پکې فایلونه شیر کوو ها سلام خدمات رقم دی مطلب چې د لوکیشن دی بل لکه سوي پریسر ویژوال اپیرنس اف ور بوګورا ته اوس مطلب غواړي د کی چینجز راوړل کلیک کړئ باندې کوم قسم والا رنگ زما په کار ته دا قسم رنگ می په کار دی اوکے کا هاوس رانه ما سره کنه هرزو ګورسته قسم دی دا دا سوي لکه چوز وات کلر ویل بی سیم ان پریویس ورژن اف ايکسيل ګوري بعض وخت تاسو مطلب وایي چې مايکروسافټ ايکسيل 2003 کې زه مطلب غواړم چې دا فایل څه کوم اوپن کوم ګوره ورته اوس فار ایگزامپل مور دا قسم کلر ډسپلی کې ښه ګوره وته څو کله دا قسم کلر دی اوکې کا اوس دلته فار ایگزامپل ما څه نوښته وکړه نو زما د سیل پوینټر رنگ کوم قسم دی لکه شین رنگ دی کنه او کته مطلب 2003 ایکسل ته وېسي آلته بیا بل قسم کلر ډسپلی کیږي څه قسم تور رنگ دی ښه لیدلې به مې تاسو ګوري دغه دا سیل سلیکشن ګوري دغه دا چې مطلب ما راکښ کړه خانه کوم قسم رنگ اخیسته دی شین رنگ اخیسته دی خو په 2003 کې به دا قسم نه دی تا ته لکه وایي چې کله ما 2003 مطلب پخواني ورژنونو ته ویوړ کوم قسم رنگ ډسپلی کې درته د څه ورته مشخص کړه چې په دې شکل مطلب اوسي دا قسم تور رنگ ډیفالت کوم رنگ راځي در سره تور رنگ راځي ښه دا قسم رنگ مال ډسپلی کې دا قسم چې دا خو مطلب دا موږ تاسو نه فرق وځه پخواني ایکسلونو کوم تاسو مطلب کار نه کوو سیدا ښه راځو لانګویج اپشن ولې اوس کار کوو سیدا لانګویج لکانو شریم تاسو ته دا د ژبې غدي خاص سیټ د اپس لانګویج پریفرنس سو یکل ته ماته وای چوز ایډیټینګ لانګویج اوس ګورئ چې لیکل کوم په کومه لانګویج باندې کیږي ما سره پینن په انګلیسي باندې کیږي ماته پاس سره کې چې ډیفالت څه مطلب نه تل لپاره پم دی بل لیکل کیږي ډیفالت مین په دې حالت کې هم دا ژبه باندې لیکل کیږي بس او سو لکانو کیبورډ لیاوټ می انسټال دی لکه شکل هم لري کیبورډ ګوره څه قسم شکل یو اس کې ګوره دا د کیبورډ شکل دی سیدا د دې سره کې لی اوټ ورته ښه کیبورډ لی اوټ ما تاسو لکه یس انیبل فعال دي څه خبر نشه پکې او بل څه لکه نو پروفینګ سپیل او ګرامر دواړه څه کوي چیک کوي ماته هلته ما تاسو چې لکه انسټالډ کته تم چیرې پرژن می پکاره سیټ اس ډیفالت دی کا ګوره یس کړه دا مو کې کوس ګوره دا څه کا اوکې کا پروګرام بس کې ځل بر سٹارټ کې او دا پروګرام دې بن کا اکسل وسته کې ځل اوپن کړی ګوره اکسل می اوپن کړه اوس مطلب څه کوم نوښت کوم ښا کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو کنټرول پلس ان اوس ګوره کومه ژبه ده دا ژبه ده کنټرول پلس شیفټ پریس کوم ورپسته مې چل شو اسما سره بدل شو کنه لنګویج سیدا ان ته مطلب غواړي چې دا لنګویج ډیفالت لنګویج څه کې بدل کی ها نو زور پچر ته لکه دا قسم زما په کارون د انګلیش ته ده ها ایڈوانس لنګویج سو کله کماته انګلیش کا خو سیټس ډیفالت یس کله کا اوس ګوره ما سره څنګه شو انګلیشي ژبه انتخاب شولا ګوره د پارسي ژبه باندې سپیل ماته نشي او نه به ګرامر غلطی نشي ولې دا انسټال نه دی ما سره د دې ټولز ما سره کوم دی انسټال نه دی کېدلی شي لکانو چې د پښتو دري نور ژبه څه کې هم ګرامر درته چیک کی هم سپیل درته چیک کی خو ټولز ورته څنګه دي ضرورت دي خمره سي پریپینګ ټولز ناٹ انسټالډ د لپاره څه پکار دي ټولز پکار دي ښا یا پر ایگزامپل ته چې لکه زما څه پکار دي دا پرسي ریموو کا ختم کو څنګه شو ما سره ختم کړل شو بل لکه ته چې ته مطلب نور لنګویج غواړې لکه پښتو مې پکار دي پی پریس کړل تا ګوره پته مې څه لکه پکار دي پښتو مې پکار دي کې څه پیدا کا ښا پښتو افغانستان دا لکه دا څه کماته لکه اټکا کلیک اور باندې څنګه چل شو ما سره پښتو مړ شولا پرسي مې لکه پکار دي ګوري پی پریس کور پسې ښا فرژن دا لکه اټکا ګوري تاسو کولای شئ مطلب مختلف قسمه ژبې ته ورته اټکول شي ښا لیټ می نو when I should download additional proofing tools ګور دا مطلب څه کې درته وایي بچرا additional هغه شان څه کول شي ډاونلوډ کول شي تاسو وایي چې دا شي څنګه ضرورت دی ورته ها بل لکه څه وایي choose display in help language ګور ورته بعض اوقات مطلب وایي چې help لاس سره ګور زه F1 پریس کوم ورپسې F1 سره پاره وی help د پاره وی ښا پر ایگزامپل یو مسله کراون ختم زه پینې پويګم F1 می سکو پریس کو
سمه لکه فکر تم چې دا سیو باندې زنه پوهیږم سیو چی دی نو ګور اوس ما سره مستقیما چی راغله لکه دا ما سره مطلب چی دی سرچ هغه لپاره دا شی ما سره راغی سره یعنی ریزلټ په چی باندې ریټرن شو په انګلیش باندې راغی ماته ته وایي دا مطلب څه کوم زه بدلوم یا پر ایگزامپل ته ولاړم وته دا چی ماته چې را بولډ کنټرول پلس بی میک یور ټیکسټ بولډ ماته انفارمیشن راکوي په کومه ژبه باندې په انګلیسي ژبه باندې نو دا مطلب چینج کول غواړي زه وکړه آپشن ته لاړ شه او لنګویج باندې کلیک وکړه څه کا انګلیش ته مطلب چینج کوم خو لکه تاسو ته کوی ماچ مایکروسافټ وینډوز دا ډیفالت صحیح ده ښه دا هیلپ لپاره ده لکه دا ډسپلی لپاره ده صحیح ده هیلپ هم بدلولی شي لکه صحیح ده خو پهله مطلب هم دا صحیح دی ما سره چې زه نه بدلول غواړم ښه بیا مله څه بعض وخت مسله جوړه نه کړي خبره لکه څه وایي چې چوز سکرین ټیپ لنګویج ګوره ما تاسو لکه نه ویلي چې دلته مطلب زه ودرېږم نه ما سره څه ښکاره کړي یو ده نه داسې لیست ښکاره کړي وایي چې بولډ کنټرول پلس بی صحیح ده میک یور ټیکسټ بولډ دا سکرین ټیپ دی مطلب انفارمیشن دی دا غواړي چینج کړه لکه نو څه وکړه لنګویج ته لاړ شه کوم قسمه لکه غواړم وته هم چې فرانسوي ژبه باندې راوړه کومه ژبه باندې فرانس باندې کلیک اوس ګوره دلته ودرېږه اوس څنګه چل لکه نو ګریس کنټرول بی میټرو اوس ګوره مطلب چې راغی ما سره فرانسوي ژبه ما سره راغله کوای چې مطلب دا ژبه هم نه وي او بله ژبه ته بدل کړه نو څه وکړه دلته ورته انتخاب کړه چېرې سپانش مې پکار سپنوي وکړي که اوس ګوره دلته ودرېږه دا سپنوي ده ښه نیګوټرا صحیح ده ښه زه ورته یم چېرې مطلب انګلیسي صحیح ده ښه همدا انګلیش صحیح ده موږ تاسو خو نور ژبه باندې نه پوهېږو میچ ډسپلی لنګویج کلیک کړی باندې اوس ګوره ما سره سره لکه نو دا بیا انګلیش ژبه باندې راغی ښه دا اپشن مطلب څنګه شول پای ته ورسل بیا به انشاءالله راتلونکې ورځ چې کوم دی په ایډوانس باندې موږ تاسو کار کوو دې کې ډېر مهم اپشن دی چې دا تکیل دی